ښه راغلاست. تاسې که غواړئ دغه مکملې ویډیوګانې لاسته راوړئ یوټیوب کې @نوشته کې @افغان پرایویټ های سکول نو تاسو ته به دا ټولې ویډیوګانې لاسته راشي. نن د مایکروسافټ وینډوز 10 9مه ورځ ده. را به شو ننني درس کې به پینټ پروګرام ووایو. پینټ پروګرام څه لپاره په درد خوري؟ پینټ پروګرام د ساده رسامۍ او د ساده تغییراتو راوستلو په یو عکس په یو تصویر باندې ترې استفاده کیږي. ساده رسامي کول دې لپاره استفاده کیږي. را به شو د خلاصولو طریقې څه رقم دي؟ را به شو اول دلته اسانه طریقه ده چې سټارټ مینیو ته به راشو. دلته به آل پروګرامز ته به ولاړ شو. دلته به لاندې به لاړ شو څه رقم چې ورډپاډ خلاصوو پینټ پروګرام هم خلاصولی شو. دلته وینډوز اکسسریز ته د ډبلیو ساحې ته به راشو. وینډوز اکسسریز دلته دا دی پینټ. دا ده خلاص شو. دا د پینټ پروګرام ده. دا یې اوله طریقه. بله طریقه یې دا ده چې که تاسې رن خلاص کړئ. رن څه رقم خلاصوئ؟ کیبورډ کې سټارټ مینیو بټن به پریس کوئ له آر سره. ګورئ زه پریس کوم. دا دی رن پروګرام خلاص شو. دلته به زه نوشته کومه څه شی نوشته کومه؟ ایم ایس پینټ. شی ایم ایس یعنې مایکروسافټ پینټ. دا دی خلاص شو. بل که بیا سټارټ له آر سره پریس کومه دا دی دلته نوشته کومه پی برش. شی پی برش. برش څه معنی؟ برسولو ته وایي یعنې برس پی برش. دا ده خلاص شو. را به شو فایل مینیو ته. مخکې له دې چې فایل مینیو شروع کړو ګورئ دغه کاري ساحه زه تاسو ته تشریح کومه. دې ته کنټرول بټنز وایي. دې ځای نه قطع کېږي، دې ځای نه صفحه کوچنۍ کېږي، بېرته دې ځای نه صفحه غټېږي او دې ځای نه صفحه مینیمایز کېږي. یعنې چېرته راځي؟ بېرته دغه ټاسک بار ته راځي. بېرته دا کلیک کوي راځي. دې ساحې ته ټایټل بار وایي. ټایټل بار نه موږ پوهېږو چې دا کوم پروګرام ده. ګوره پینټ پروګرام ده. انټایټل څه معنی؟ یعنې دې ته تر اوسه نوم نه ده ورکړل شوی. تر اوسه دا ذخیره شوی نه ده. دې ته چې وایي کویک اکسس بټنز یعنې زر لاسرسی دې ته کولی شو. مثلا دلته ګوره د نیو بټن موږ راوستله او دو ساحې ته دې ته مینیو بار وایي او دې ته ټابس وایي. ګوره د هوم ټاب، د ویو ټاب او دو ته ریبن وایي. د هر یو ته ګوره د ټولز ریبن، د شیپس ریبن او د کلرز ریبن، د ایمیج ریبن. دې ته زوم ان او زوم اوټ. صفحه کوچنۍ صفحه غټولی له دې ځای نه شو. کاري صفحه صحیح ده. دغلته سکرول بار راځي چې اوس نشته. که چېرې صفحه موږ غټه کړو ګوره دې ته عمودي او دې ته افقي سکرول بار وایي. نورماله صفحه څو فیصده؟ 100% ده. ښه را به شو او دې ساحې ته ډراونګ ایریا وایي یعنې د رسامۍ شی ساحه. صحیح ده. را به شو د هوم مینیو ته. اول نیو څه ده؟ کنټرول ان. شارټکټ یې کنټرول ان ده یعنې نوې صفحه غواړم. دا نه غواړم ذخیره شي. ذخیره شي نه غواړم ذخیره شي. کینسل. ډونټ سیف نه غواړم. ګورئ نوې صفحه مونږ راوستل. کنټرول ان شارټکټ ده. اوپن. مثلا زه یو فایل سیف کوم. صحیح ده. دا ده. زه به دلته رنګ هم ورکوم. مثلا ورته وایم چې دا رنګ واچول شي او صفحې ته زه وایم چې دا رنګ واچول شي. دا ذخیره کوم. شارټکټ چې ده کنټرول اس. چېرته ورته وایم چې ډیسکټاپ په مخ. صحیح ده. د چیش په نامه د 11 په نامه سیف که. بله خبر دا چې شي په ټایپ سیف کې د عکس په رقم چې سیف کوي نو ته به جی پی ای جی کلیک کوي. همیشه جی پی ای جی سیف که. دا زه چې کومه کنټرول ای ډیلیټ. دا مې ډیلیټ که. یا بیخي به له سره به شمه ایم ایس پینټ ته غواړم چې اوس هغه پخوا کومه عکس چې ما ذخیره کړی د هغه زه راولم. چېرته به ځم؟ اوپن ته به ځم. شارټکټ یې څه ده؟ کنټرول او. ګوره زه کنټرول او پریس کوم. چېرته ده؟ ورته وایم ډیسکټاپ کې ده. دا ده بس اوپن. نو دا چې کنټرول او اوپن. سیف کنټرول اس ذخیره کول. دا فایل مثلا ذخیره کوي. سیو اس یعنې څه کار کوي؟
سیف خو یو عادي سیف ده، یو سیوز ده. سیوز مثلا اندا تصویر په څو ځایو باندې په څو نومونو ذخیره کوم. دا مې یاد په یو ذخیره کړ، بیا ورته وایم چې دا په دوه هم ذخیره کړ. بیا به کنټرول سیوز ته به راشم، ورته وایم بیا دا د عکس په ډیزاین ته سیف کړه. چیرته؟ بیا ورته وایم چې چیرته د ډیسکټاپ په مخ د 3 په نامه سیف کړه. نو مونږ وپوهېدو چې سیفاز یعنې یو فایل په څو نومونو یې ذخیره کړي. اوس کولی شو چې دغه یو فایل ګوره زه د 4 په نامه یې صف کومه د جی پی جي، خو ډیسکټاپ نه، زه ورته وایم چیرته ډي ډرایو کې راته ذخیره کړه. ګورئ جي ډرایو کې. نو مونږ په دې بیا زه ذخیره کومه، سیواز ته راځم چې ښه صحیح پې پوه شه، ورته وایم چې بیا جي ډرایو کې د 5 په نامه یې راته ثبت کړه. نو مونږ په دې وپوهېدو چې سیواز یعنې دا کار کوي چې یو ځای کې په څو نومونو یې ذخیره کولی شو، یا مختلفو ځایو کې په څو نومونو یې ذخیره کوو. نو دا د سیواز کار و. پرنټ هماغه یو شی ده، له نوټپاډ او ورپاډ کې مو چې ویل ځای نه انتخاب د پرنټر به کلک کوو. که ټوله صفحه کلیک ټولې صفحې پرنټ کوو، دا که سلیکشن ته نه دا قسمت راته پرنټ کا. پیجز ورقې ورکوي، مثلا اول او دویمه پرنټ کا، له اول نه تر 5مه پرنټ کا. ورپاډ او نوټپاډ کې مونږ وویل کرنټ پیج که چیرې غواړئ چې دا تنه فعلي ورقه پرنټ کړي، دا به کلیک کوئ. څو کاپیانې کلیک کوئ دلته به ولیکئ، 5 کاپیانې 6 کاپیانې، او دلته کولیکټ چې انتخاب وي دا به په منظم ډول درته پرنټ کړي. که چیرې پرنټر مو وصل وي چې دا پرنټ کوي، پرنټ کوي به تاسو ته. را به شو فرام سکینر اور کیمرا. که چیرې کوم کامرې کې د عکس اخلي یا په سکینر کومه ورقه سکن کوي، نو دې ځای نه به یې کلیک کوي. سینډ ان ایمیل، دغه عکس که چیرې ایمیل ته الکترونیکي خط باندې لیږي یو بل دوست ته ملګري ته، نو سینډ بای ایمیل به کلیک کوي. سیټ از ا ډیسکټاپ بیکګراوند، که چیرې دغه تصویر چې مونږ جوړ کړی دی ډیسکټاپ په مخ ایږدي، د صفحې په مخ، نو د ځای نه به کلیک کوي، ټوله صفحه ونیسي. فیل یعنې څه معنی؟ ټوله صفحه ونیسي، صحیح ده. او که وایي چې ټوله صفحه ونه نیسي، ټایل یعنې تکرار داسې وسي، دا به کلیک کوئ. او که چیرې غواړئ چې سینټر وسط کې یو دانه وي، دا ده. را به شو پراپرټیز، د دغه صفحې پراپرټیز تنظیمات، یعنې دغه اندازه چې کومه تاسې دلته انتخابوي د انچ په حساب وسي، د سانتي متر وسي. دغه تصویر که غواړئ چې تور سپین شي، دا به کلیک کوئ. اوکې کې ګوره تور سپین شي، بیخي ښکاري نه، یعنې ګوره ټول شیان تور سپین شول. او که چیرې غواړئ بیرته لږ کنټرول زیډ ووهه. ښه کنټرول زیډ باندې ونه شه، بعضې وخت بعضې کارونه په کمپیوټر کې نوې صفحه به راخلو. کنټرول او چیرته و؟ بس دا ډیسکټاپ په مخ کې مونږ ذخیره کړی و، ګوره دا به بیرته راواخلو، صحیح ده. دا به ډونټ سیف کو. ښه په دې باندې پوه شو چې بلاک اینډ وایټ یعنې تور سپین ته وایي، او کلر رنګ ته وایي. ویټ او هایټ، دغه طول او عرض د دغه تصویر څومره وي، ګوره فعلا دومره ده، صحیح ده. که غواړئ چې کم شي، مثلا 21 ته زه ورته وایم چې زیات به یې کړمه، مثلا وایم چې 10 او دا ورته وایم چې 25. اوکې که د دغه صفحې کاري صفحه مونږ ته څه وکوله، سایز یې غټ کړه. که چیرې اوس یو عکس انزرټ کوو، نو هغه به په دومره کاري ساحه کې انزرټ کېږي، یا مثلا کم و زیات. ګوره اوس کاري ساحه د مونږ اضافه شو، ګوره دلته هم مونږ رسامي کولی شو. را به شو پراپرټیز ته. پراپرټیز ډیفالټ یعنې همیشه دغه صفحه چې کومه ما سایز یې واخیسته، همدغه صفحه به سایز به همدومره ماته راولي. مثلا زه دا کاري ساحه زه خپله 25 پر 20 کلیک کوم، ګورئ اوکې مې کړله. دا صفحه څه شوه، یو څه کمه شوله. بیا ورځمه پراپرټیز ته. کاري ساحه زه ورته وایم څو 15 پر 15. ګوره صحیح کاره مې څه شوه، وړه شوله. او را به شو اباوټ پرنټ، د پرنټ په اړه به
که کوم معلومات تاسو په کار لرئ چې دا وینډوز 10 کې انسټال ده باید هغې ځای نه استفاده کوئ. اګزیټ څه معنا له دې پروګرامه وتل، درته وایي چې دا ذخیره شي که ذخیره نه شي. را به شو کټ کاپي ته به راشو. اول به مثلا یو ساحه چې غواړئ چې کټ کړئ، صحیح ده، نو تاسې به څه کار کوئ؟ د ځای به انتخابوئ. ګوره ریکټینګل، ګوره زه ورته وایم چې تنه همدغه تصویر دې ماته دا ساحه مې انتخاب کړله، ورته وایم چې کاپي شي. کاپي شوله، پیسټ، ګوره پیسټ شي. وینې فکر مو ده؟ کنټرول ځای. او که غواړو چې کټ یې کړو، دا ساحه به زه انتخاب کړم، ورته وایم چې دومره تنه دې غواړم چې کټ شي. چېرته به راځي؟ کټ. شارټکټونه یې هماغه یو شی دي. ګوره کنټرول سی کاپي، کنټرول ایکس کټ، کنټرول وي پیسټ. کټ مې ګوره ځای نه لاړه، زه ورته وایم پیسټ. ګوره دلته راغی، وینې. او را به شو کراپ، سلیکټ ته به راشو. اول به سلیکټ ووایو. او که پیسټ فرام، که چیرې غواړو یو بل تصویر هم دلته راولو، پیسټ فرام نه به استفاده کوو. مثلا ورته وایم چې چېرته عکسو ته به ورشم، ورته وایم چې دا تصویر راوله. ګوره دا تصویر زښته سایز یې غټ ده، دلته به ریسایز ته به ورشو. سایز یې ورته وایم چې دا 12x12 که. ګوره تصویر څه شو؟ وړ شو. پیسټ فرام نه موږ بل تصویر اچولی شو. کراپ خو هم ویلی چې که چیرې یو ساحه موږ کراپ کوو، کراپ نه به استفاده کوو. مثلا اول دا سلیکټ به ووایي. ګورئ دا سلیکټ خو مو وویله چې که چیرې دا ساحه غواړئ سلیکټ کړئ، ګوره داسې انتقالولی هم شي، صحیح ده. او فری فرام سلیکشن څه معنا؟ دا اختیاري. مثلا ګورئ زه غواړم چې څه وکړم، دغه ساحه ګوره داسې که پنسل غونته تاولی شم، دغه ساحه راته څه کړه؟ کټ کړه. کټ کاپي هر څه کش کولی هم شي داسې. او بل چې دا سلیکټ آل، ټول انتخابوي. مثلا ډیلیټ، سلیکټ آل ډیلیټ شو. ګوره کنټرول ځای. انورس سلیکشن څه معنا؟ مثلا زه دا سلیکټ کوم، صحیح ده، دا سلیکټ مې انتخاب کړ، دا ساحه مې سلیکټ کړه. فعلا ګوره که چیرې کټ او کاپي کوم، همدغه ساحه یعنې څه کېږي؟ ګوره کټ کېږي، کاپي کېږي، دې خوا یې خوا وړل کېږي. که زه غواړم چې انورت، ګوره انورت سلیکشن مخالف دی انتخابېدو ته وایي. ما انتخاب کړی دا ځای ده او همدا ځای انتقالېږي. که چیرې انورت سلیکشن کلیک کړم، دا ځای به جوړ پاتې وي، د دې مخالف چې کوم ځای ما انتخاب کړی نه ده، دې ساحه به یعنې کار به پرې کولی شم. ګوره انورت سلیکشن، ګوره هماغه ساحه چې ما انتخاب کړې ده هغه ځای په ځای پاتې ده، د هغې مخالف ساحه یعنې انتخابېږي، کټ کېږي، کاپي کېږي، هر کار به پرې کولی شي. او را به شو ډیلیټ ته. که چیرې کوم ځای غواړم چې ډیلیټ شي، ګورئ دا ساحه زه انتخاب مې کړ او زه به ورته وایم چې ډیلیټ. ګوره هماغه ساحه انتخاب شوې ساحه څه شوه؟ ډیلیټ شوله. ترانسپیرنت سلیکشن، ګوره اوس دا ساحه چې زه مثلا یو نوې صفحه اخلم، کنټرول ان، دا به ډونټ سیف کړمه. زه به دلته یو تصویر به زه جوړ کړم، مثلا کاري ساحه زمونږه داسې وي، او کوم شیپ چې زه رسموم د هغې ډیزاین داسې، ګوره داسې ښه متوجه شئ. اوس چې زه سلیکټ کوم دا ساحه غواړم چې کټ، دلته پیسټ. که مو فکري ګورئ دا تصویر چې ما له هغې ځای نه کټ کړ، ګوره دغه بیکګراونډ یې ورسره داسې راغی، صحیح ده. زه غواړم چې تنان دغه شیپ باید همداسې اوسي. کنټرول ځای. زه به دې ته یو رنګ هم ورکړم چې تاسو صحیح پرې پوه شئ. ده ګورئ که زه اوس کټ کوم، ګوره دې خوا وړم، ګوره دغه اضافي بیکګراونډ هم ورسره راغی. زه غواړم چې دا ورسره را نه شي، نو زه به څه کار کوم؟ ترانسپیرنت سلیکشن. او اوس چې زه ګوره کلیک کوم، ګوره یا مثلا دا کار چې دا سپینې ساحې کې کېږي. مثلا دلته زه ما شیپ رسم که، دلته به زه یو رنګ هم ورکړم، دا اوس غواړم چې دا ساحه زه کاپي کړم، صحیح ده. اوس چې بیا یې ګورئ هغه دغه اضافه سپینه ساحه ورسره نه ځي، ګورئ دلته ښکاري
صحیح ده. دغه ساحه کې هغه سپینه ساحه نشته. او که چیرې زه دا کلیک ایسته کړمه، دا کلیک اوس زه دا غواړم چې کاپي کړمه، ګورئ دغه اضافه سپینه ساحه ورسره راځي. فقط دې ته څه وایي؟ ترانسپیرنت سلیکشن. په دې باندې پوه شوئ. کراپ ته به راشو. که چیرې زه یو تصویر دا مثلا زه انتخاب کړم داسې او غواړم چې دا کراپ شي، یا مثلا د دې تنه دومره ساحه زه غواړم چې کراپ شي، ته به کراپ کلیک کړم، ګوره هغه نوره ساحه یعنې ایسته شوله، تنه همغه انتخاب شوی ځای یې ماته کراپ کړه. او که غواړم چې د دې دغه نیمه ساحه تنه یې ما په کار ده دومره نیمه ساحه، نو دلته به کراپ کلیک کړم، هغه نور څه یې ډیلیټ کړه، دغه یې راته پرېښوده. کراپ یعنې قطع کول. ریسایز د دغه صفحې که چیرې سایز غواړئ زیات کړئ، 100 ده مثلا 150 یې کړمه زه. دا بل ځکه ورسره 1.5 خپله کېږي، ځکه دلته دا کلیک انتخاب. ګورئ د دغه کاري ساحه څنګه مونږه غټه وړه کړله. په دې باندې پوه شوئ. دا ساحه دا رسامي او صفحه که چیرې غواړئ چې لږ ذره داسې کږه کړئ د 2 په اندازه، د 2 ډیګري په اندازه. ګورئ دا ساحه لږ کږه شوله، زیاته شوله. زه بیا ورشم، ګورئ زه ورته وایم چې د 4 په اندازه. ګورئ دا توپ لږ ذره کوږ رقم ته شه. را به شو که چیرې غواړئ چې مثلا یو تصویر زه راولمه، کنټرول ان ډونټ سیو، نوې صفحه، کنټرول او یعنې نوی تصویر زه راولمه. کوم یو راولمه؟ بس دا به راولمه. دا به ریسایز کوم، ورته وایم چې دا 50x50 ماته وښیه، کوچنی شي. ګورئ دا انتن اوس فعلا دلته ده. ګورئ دا کورونه دې خواته دي. که چیرې غواړئ چې دې خواته شي، ګوره دا تصویر ګورئ تاو شه. صحیح ده. دا مکمل تصویر تاووي. او دا بل څه کار کوي؟ دا ګورئ دا هم هماغه رقم تصویر دې خوا هغې خوا تاووي. او دا څه کار کوي؟ دا هم همداسې تصویر هره خوا چې غواړئ تاویږي. او دا بل څه کار کوي؟ دا ورته متوجه شئ، دا هم مکمل تصویر تاو که. او دا اخرنی څه کار کوي؟ دا انتن اوس دلته ده، دا به یې دې خوا راولي. ګورئ دې خوا تصویر دې خوا راولي. که چیرې یو موټر وي مخه یې دې خوا وي، که دا کلیک کړئ موټر مخه به دې خوا نه دې خوا ته به شي. دا درس ټول خلاصوو ځکه چې دا اسانه درس ده. دغه مینوګانې ټولې تکرار وي په ورډپاډ او نوټپاډ کې. ښه را به شو که چیرې کوم رسامي کوو، ګورئ داسې په پنسل باندې دې نه به کلیک کوو. او که چیرې غواړو چې یو شیپ داسې رسم کړو، دې ځای نه به استفاده کوو. غواړو شیپ کې رنګ واچوو، دا به کلیک کوو. ګوره دلته به رنګ واچوو، دلته څه شو؟ رنګ پکې اضافه شو. ولې دا کېږي نه؟ ځکه دلته که دا کلیک کړو، رنګ انتخاب به کړو، دلته داسې نقطه نقطه ولې راځي؟ دا به دا کلیک کړو، اوس به یې کلیک کړو، دا د برس حالت ته راځي. دغه د فیل منیو یې ولې کار نه کوي؟ ښه دا کار به یو نوې صفحې کې وکړو چې هغې کې څنګه ده. را به شو شیپ ته، دلته به رسم کوو، ورته وایم چې رنګ پکې واچوه، دا رنګ. ګوره دلته کار کوي. نو په دې په واسطه موږ څه کار کولی شو؟ شیپ کې رنګ اچولی شو. که چیرې مثلا دا ټکس دلته غواړو یو ټکس رسم کړو، یو ټکس ولیکو، مثلا وایو چې I love my country. زه خپل هیواد سره مینه لرم. دا کولی شي چې مثلا سایز یې هم غټ کړئ، داسې انتخاب یې کړئ، کنټرول ای د ځای نه سایز غټ کړئ. صحیح ده. دومره کولی شي چې مثلا رنګ یې تغییر کړئ. ګورئ وینئ نور کټ کاپي کولی شي، بولډ هم کړئ، ایټالیک هم کړئ، لاندې خط وسي. صحیح ده. ماینس کې خط وسي. او بیرته به راشو د هوم منیو ته. دا خط مونږ ولیکه. دا څه ده؟ پنسل پاک ده. مثلا ګورئ یو ساحه پنسل پاک کوئ. دا څه ده؟ که چیرې یو څو شکله مونږ ما رسم کړي، مثلا ګورئ دا ده، دا ده، بل دا ده، دا ده، دا ده. او دلته به رنګ انتخاب کړو، ورته وایم دې کې دا رنګ واچوه،
دا رنګ واچوه، دا رنګ واچوه، دا رنګ واچوه. اوس دغه رنګ له موږ نه هیر ده، ورک ده چې دا کوم رنګ ده، غواړو چې دغه رنګ باید په دې ور اضافه کړو. دا څه وکوه، کلر پیکر انتخاب کړه، دا دستي هماغه درته انتخاب شه. ګوره په دې دې واچوه. او دا چې ده زوم ان او زوم اوټ. مثلا دا ساحه غواړم چې درته ګوره مخکې کړمه، زوم ان یې کړمه، صحیح ده. بیرته دلته 100% یې هم کولی شم، 50%، 100%. برش برس مثلا غواړئ چې مثلا یو ساحه برس کې رنګ یې دلته انتخاب کړئ. ګوره داسې برس ده، داسې ګوره اینې، صحیح ده. دا هم همداسې، دلته ټول انواع دي. ګوره داسې سپری غونده ده، ګوره. او دا ځای نه نور ډیزاینونه هم دي، کولی شي چې تاسې انتخاب یې کړئ. داسې که یو کور جوړ کړو، مثلا کور هم جوړولی شو، نوې صفحه به واخلم دلته. دا مثلا فکر وکوه چې شی ده، کور ده. بیا هم دا انتخاب کړه، مثلا دا فکر وکوه چې دا څه شی ده، دا دروازه ده. بیا دا انتخاب کړه، فکر وکوه چې دا څه شی ده، دا یې کړکۍ ده. اوس سیده خط ته د موږ ضرورت ده. ګورئ دا که داسې کلک کړم، ګوره تاسې نه کږېږي. شفټ چې ونیسئ بیا څه راځي، شفټ که ورسره ونیسئ نو دا خط به بیا څه راځي، سیده راځي. دا مثلا کړکۍ شوه. دا مثلا چې شو پیک شي، دا به دلته واصل کړو. دا به داسې راشو، دا به دلته لږ کم کړو. بیا مثلا بل به داسې رسم کړو، بل خط به بیا داسې ور وصل کړو، بل خط به داسې ور وصل کړو. دلته زینې به هم رسمې کړو، مثلا دا کلیک کړئ، داسې بله زینه به لږ کوچنۍ، داسې صحیح تکړه هم نه یم، رسامۍ کې ښه. دلته به اوس رنګ به راواخلو، دا مثلا دلته دا به دلته واچوو، د کور منځ به څه رقم، دا به انتخاب کړو، او دیوالونه به یې داسې انتخاب کړو. کولی شئ چې رښتیا دروازه هم داسې دا رنګ به یې تور انتخاب کړو، ورته تور. په دې باندې یو خط رسموئ هم شي. بل خط به زه داسې سیده کړم، او بل خط به له دې ځای نه شروع کړم، داسې. دا مثلا د سپید. ښه، دا رسامي هم موږ وکوله په دې په واسطه. ښه، آوټلاین څه معنی؟ مثلا زه یو رسم دلته باسمه. آوټلاین څه معنی؟ دا بیرون ساحه یې رنګ یې څه رقم اوسي، صحیح ده. ګورئ دلته ګوره هر رقم ډیزاینونه دي، ګورئ دا د دې شیپ آوټلاین ته وګورئ، دا ټول ګوره دلته تغییرېږي. د ځای نه یې رنګ هم تغییرولی شئ، صحیح ده. فیل څه معنی؟ ګوره فعلا چې زه یو رسم باسمه دلته ګوره منځ یې خالي، او که ورته وایم چې هر وخت چې زه رسم کوم نو منځ یې څه شی اوسي، ډک اوسي. داسې زه اوس بعد له دې به چې زه رسم کوم منځ به یې ګوره څه رقم ډک اوسي. دغه د شیپ سایز هم تاسې غټ او وړولی شئ. ګورئ اوس زه شیپ رسم کوم، ګوره مخکې او د دې فرق ګوره څومره ډېر ده، سایز یې دلته وړوکی او غټولی شئ، د بارډر یې البته. دا هم رنګونه دي انتخابولی شئ. ویو ته به راشو، دا چې ده زوم اوټ ده، دا زوم ان ده، او 100% یې موږ ته داسې ښیي رولر دا خطکش اوسي او نه اوسي. ګریډ لاین د رسامۍ په خاطر دغسې ګورئ چرخته اوسي او نه اوسي. سټیټس بار دغه زوم ان زوم اوټ ساحه یعنې پکې اوسي او نه اوسي. فول سکرین ټوله صفحه به یې خلاص وي، په اسکیپ باندې به یې بېرته ایسته کولی شئ. او ټیم لاین څه معنی؟ دا چې زوم ان زیات کړو نو ټیم لاین
ټیمنیل البته دلته یو بل وینډو هم موږ ته خلاصیږي ګورئ چې بیرته زوم اوټ نه ووځو